بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا کنټرول پنل ته. د هوم ګروپ نه وروسته موږ سره بل ګیټینګ سټارټ دی. ګیټینګ سټارټډ دې دپاره استعمالیږي کم آپشن یا کم شیان چې زیات وینډوز کې استعمالیږي هغه موږ سره ګیټینګ سټارټ کې لیست کیږي. دا آپشن زیاتره موږ خپله ویلی دي خو بیا هم تاسو ورته وګورئ. لکه تاسو غواړئ go online to find out what is new in Windows 7. کچیر تاسو غواړئ دې په باره کې معلومات پیدا کړئ چې Windows 7 کې څه نوي دي، Windows XP او Windows 7 کې څه فرق دی، نوي دي کې څه راغلي. په دې کلیک ډبل کلیک وکړئ، ما ته ګوره ویب پیج خلاص شو. چې موږ سره نت نشته دا خپله ما ته دا وایي what you can try او بل انټرنیټ ایکسپلور cannot display the web page. صحیح شوه. بل هوم ګروپ جوړول غواړي لکه مخکې ما تاسو ته ویل دا دی، ډبل کلیک وکړه دا دی راغی دا آپشن موږ سره. همدارنګه که چېرې تاسو غواړئ خپل فایل بیک اپ جوړ کړئ یا ریسټور کړئ خپل سیسټم، بیا دلته راځه کلیک کړه بیک اپ اف فایلز. صحیح شوه. او که ریسټور کوئ دلته ریسټور کولی هم شي. صحیح شو. دا مخکې ما تاسو ریکارډ کړي. یا خپل وینډوز پرسنلایز کول غواړئ دلته راځه بیا دې خوا کلیک کړئ پرسنلایز وینډوز. مثلا تیمز بدلول غواړئ، مخکې دا تیمز اوس دا زه غواړم یا دا تیمز دی واغسلو دا ورته اخلي پکې. ان دا موږ سره وینډوز پرسنلایز وو که نه، لکه مخکې ما تاسو دا ریکارډ کړي وو. همدارنګه ته غواړئ choose when to be notified about change to your computer. دلته ګوره دا موږ سره دې ته ویل کېږي کنټرول پنل کې موږ سره آپشن دی د اکشن سنټر په نوم باندې. دا اکشن سنټر څه کار کوي؟ مخکې ما تاسو ته ویل چې کله ستاسو کمپیوټر کې څه کمی وي که نه نو هغه دلته موږ ته خبر راکوي. صحیح شوه. یو میسج دلته موږ سره لیست شوی دی ګوره. نو د ده دا ډیګري یا د ده دغه تاسو دا ګراف زیاتول او کمول غواړئ که نه نو چې په کوم حالت کې موږ ته خبر راکړي. دې دپاره راځم کله چې ګیټینګ سټارټ راغلی دلته راځه په دې کلیک چوز وین ټو بي نوټیفای. دلته چینج ته راځه. چینج ته چې راغله زه ورته وایم چې ما ته وایم چې څه چلو که always notify me. ما ته همیشه خبر راکړه چې څه تغیرات زما کمپیوټر کې راغلي. اپلای کلیک ما ته ګور درو میسج راغی you must restart your computer to turn on user account controls. ته باید خپل کمپیوټر څه کې ریسټارټ کړي. دا یو میسج. همدارنګه نور میسج موږ سره هم لیست کېږي. که چېرې دا د تاسو دا ډیګري یا دا سټیج کم کوي نو دا میسج به موږ ته نه راځي. بیا ګور دا میسج آف شو. یا یوزر تاسو جوړول غواړئ اډ نیو یوزر. اډ نیو یوزر ته راځه کلیک کړه دلته ګور د آپشن دا راغلی موږ سره د آپشن بالاخره سره تاسو ته معلومات شته چې کنټرول پنل کې اخر کې موږ سره یوزر اکاونټ دی بیا هلته موږ په تفصیل سره وایي. یعنې دا موږ سره چې شي آپشن و موږ سره د ګیټینګ سټارټ آپشن و. صحیح شوه. همدارنګه چېرې تاسو غواړئ خپل د سکرین ټیکسټ میکس سایز چینج مینج کړئ ځینې کولی شي. آنلاین وینډوز دې په باره کې څه اسنشل معلومات غواړئ. صحیح شوه. دې ځینې تاسو کولی شي. خو خیر په هر صورت باندې راځو هغه نه وروسته موږ سره بل څه شی دی فنډس دی. فنډس کم خطونه چې ستا کمپیوټر کې انسټال شوي ټول دلته موږ سره لیست کېږي. دا هغه خطونه دي چې فنټونه چې موږ ته ښې اوس راځي. صبر وکړئ لږ ځه. دا فنټونه تاسو ګورئ دا ټول هغه فنټونه چې ستاسو کمپیوټر کې څه شوي موږ سره انسټال شوي دي. اوس غواړئ دا ډیلیټ کې ډیلیټ کولی شي. مثلا دا راغله ورته دا ډیلیټ کول را یس خو تاسو به اډمنسټریټر خلاصوئ چې اډمنسټریټر نه تاسو دا نشي ډیلیټ کولی. یا مثلا تاسو غواړئ دې فنډ باندې رایټینګ وکړئ. صحیح شوه. دې فنډ تاسو ګورئ دا پریویو کړئ دا فنډ دې باندې تاسو څه کوئ رایټینګ کوئ. نو اول د دې نوم وګورئ چې دي MRT Win2 فارسي لاړ شه. مثلا نوټ پاډ ما خلاص کړئ راړم رن ته رن نه مې څه کړو نوټ پاډ مې خلاص کړو. دلته چې کله راغلی نوټ پاډ ته نو فارمټ ته چې راغلی فنټ ته دې کې څه چلو کوئ MRT باندې کلیک کوئ MRT. صحیح شوه. بل شي دغه نوم MRT فنټ ته لاړ شه لیکلي ګوره انډرسکور Win2 MRT انډرسکور Win2 دا ګوره Win2 مطلب دا فنټون دا کم یو زما په خیال دا نو هر یو چې اوسي که نه تاسو ګوره هغه فنټونه ټول اوکې کلیک کوئ. دلته ورځي کله تاسو ټیکسټ لیکئ نو هغه سټایل هغه فارمټ کې به څه کېږي هغه زموږ ټیکسټ لیکل کېږي. دا اوس وګوره دا فارمټونه کوز دا ډیلیټ کول غواړي ډیلیټ کولی هم شي پکې. صحیح شوه. دا یعنې موږ سره هغه فنټونه چې ستا کمپیوټر کې ټول انسټال شوي موږ سره نو که ایس کول غواړئ ایس کولی هم شي که ډیلیټ کول غواړئ ډیلیټ کولی هم شي. دا موږ سره څه شی و دا موږ سره فنټ و. بل راځم دا آپشن دا نوټ پاډ بېرته لرې کوم دا ډو ناټ سیف کوم. صحیح شوه. بل دا یوزر اکاونټ هم لرې کوم. هغه نه وروسته موږ سره ګور لیکلي انډیکسینګ آپشن. انډیکسینګ آپشن د سرچ دپاره استعمالیږي. هغه کامن فایلز یا فولډر چې زیات یوز کېږي که نه
نو هغه موږ سره د اتوماتیک انډیکس کیږي چې دا زیات یوز شوي دي یا یوز کیږي دا هغه کامن انډیکس فایلونه دي موږ سره. وروسته موږ سره انټل آر جی ایم ای ډرایور دی دا موږ سره وی جی چې زموږ کمپیوټر کې انسټال شوي دلته موږ ته د هغه په باره کې انفو راکوي چې ستا سنګل ډسپلی ده او سنګل مونیټر دی. غواړې ډسپلی سیټینګ چینج کړې دلته راځه کلیک کړه. کوالټي چینج کول غواړې د کلر دا دی نه زیات کم دی او دا بهترین کوالټي ده. بل سکرین ریزولوشن زیاته کم دی نه کولای شي. صحیح شوه. ریفریش ریټ یا دا اپشن دی چې مخکې کنټرول پینل کې موږ تاسو ته ویلي دي هغه وینډوز کې ویلي دي. بل که ته غواړې د خپل کمپیوټر سیسټم روټیټ کړې مثلا 90 درجې دا روټیټ کول غواړم اپلای کلیک او څو ګوره زموږ سیسټم څه شو مونیټر روټیټ شو. بیرته دا اسکیپ کوم کینسل کوم زه. صحیح شوه. همدارنګه دا تاسو خپل روټیټ کولی شئ دا اپشن چې دا تاسو د کیبورډ نه هم څه کولی شئ روټیټ کولی شئ. تاسو ګوره روټیټ شو موږ سره. آل به ونیسئ کنټرول به ونیسئ رایټ ایرو کې رایټ خواته ځي لیفټ ایرو کې لیفټ خواته ځي اپ ایرو کې چې دی بره ځي او ډاون ایرو کې چې دی لاندې راځي. صحیح شوه. دا تاسو د ایرو کې نه د کیبورډ نه هم کولی شئ. خبر ورسېدلې او که دا اپشن تاسو آف کړئ نو کلیک لرئ که اپلای نو اوس دا اپشن د کیبورډ نه هم کار نه کوي. اوکې کلیک کړئ اوس وګوره نو زه دا څه کوم کینسل کوم زه دم چې نه دا آن یې ښه دی. دا موږ سره د ډسپلی آپشن و. صحیح شوه. دا موږ سره څه و د ډسپلی آپشن دې پورې بحث دی.